سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بل چې دی موږ سره دلته یو څه اپشنونه نور دي چې دې باندې باید ځان پوه کړو. مخکې له دې چې دغه درس ووایو زه درته یو ځل دغه فارمیټ تشریح کوم. ګوره دلته شارټ ډیټ ته لانګ ډیټ ته ډي ایم څلور وای. د دې مطلب څه دی؟ څلور ډي یو ډي او څلور ایم څلور وای. د دې مطلب څه دی؟ دا هغه څه دی چې موږ خپله د تاریخ او د ټایم د وخت دپاره فارمیټونه جوړوو، فارمیټ جوړوو. کله چې موږ چېرې تاسو لیدلي اوس ګوره 8 بجې دي 0:08 دقیقې دي، خو دلته 0:08 دي که نه. دلته دې ځای نه موږ کولی شو د 8 سره 0 مخکې راشي او 9 سره 0 را نه شي، یا پي ایم اے ایم ورسره ولیکئ چې ونه لیکئ چې د دې سیټینګ موږ له دې ځای څخه کولی شو. دلته چې مخکې له دې نه زه درته یو څه په نوټ پیډ کې لیکم چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ. دلته راځم ګوره ښه منت، لومړی راځم منت میاشت. منت لپاره موږ سره چې دی دلته ام دی، صحیح. دلته که چیرې یو ام وي د دې مطلب دا چې مثال اوله میاشت یوه میاشت، صحیح شو. یعنی اوله میاشت به یو ورسره لیکي اوله میاشت سره. که چیرې 2 ام وي 2 ام د دې مطلب دا دی د یو سره به 0:1 لیکي، لکه موږ تاسو تاریخ کې چې لیکو 0:1 2 ام چې ورته انتخاب کړو لیکي. او که چیرې 3 ام شي 3 ام، د 3 ام مطلب بیا دا دی چې مثال موږ ورسره لیکو چې جي اے ان مقصد جنوري، هلته موږ ته جي اے ان ښکاره کوي جنوري، صحیح شو. ګوره یو ام سره اوله میاشت یو درته انتخابوي، 2 ام چې دی 0:1 چې دی 0:1 انتخابوي. که 3 ام ورته انتخاب کړو بیا جنوري انتخابوي. او که چیرې 4 ام ورته انتخاب کړو 4 بیا نو څه کوي جنوري مکمل نوم درته انتخابوي. دې کې ته فهم وي ښه چې همدلته سره پوه یو. دویم چې دی مثال ډی چې دی ډي سره دی، صحیح شو. ډي ورځ ته وایي، صحیح دی. که چیرې یو ډي وي د دې مطلب دا چې مثال ورځ درته ښیي که نه، مثال اوله ورځ شو، صحیح شو. او که چیرې 2 ډي وي نو بیا څه کوي 2 ډي که چیرې وي هغه درته همدې سره فقط یو اضافه کوي. دوه ډي چې وي هغه څه کوي اول سره 0:1 یعنی اوله ورځ، فقط مخکې ورنه یو صفر، یعنی 2 عدده 2 ډیجټس کوي، فقط 2 ډي. د دې مطلب 2 ډیجټس. او که چیرې بیا 3 ډي وي د هغې مطلب څه دی 3 ډي. مثال سچرډے سنډے که نه، نو 3 ډي چې وي بیا فقط نوم یې لیکي درته تر یو اندازه SAT سچرډے که نه، اوله ورځ سچرډے SAT، صحیح 3 ډي شي. او که 4 ډي شي بیا څه کوي 4 ډي چې شي بیا درته مکمل کوي. یوه ویډیو مې اخیستې ویډیو شي گرفتیم نداره چی میگی ها 4 ډي چې وي مکمل نوم درته لیکي. همدارنګه موږ سره بل څه دی کال دی، یې سره وای راځي، صحیح شو. که چیرې دلته 2 وایي مطلب دا چې 2021 دی اوس که نه، فقط موږ سره څه لیکي 21 فارمیټ په دې شکل راځي کال. او که چیرې 4 وایي چې موږ سره بیا څه لیکي پوره 2021.
چې په دې باندې ښه سره پوه یو. ښه ډاکټر صاحب ګوره مان چې د ام نه میاشت دی، که چېرې یو ام هلته فارمیټ کې انتخاب کړو نو فکر وکړه چې اول یو صرف یو عدد راته لیکي. که 2 ام انتخاب کړو نو 0 1 چتر نو 0 کې 2 ډیجټ شول، 2 عدد شول. او که 3 یو انتخاب کړو بیا مکمل جنوري لیکي، ته فقط جی ای ان لیکي، 3 حرف لیکي د میاشتې لومړۍ میاشتې. او که 4 ام انتخاب کړو دې مطلب دا چې مکمل د میاشتې نوم ورته لیکه. صحیح. ډے هم همدې شکل باندې د ورځ هم په همدې شکل دی. مثال که یو ډي شي یو ورځ، که 2 ډي ورته ولیکو 0 1، او که 3 ډي ولیکو سچرډے SAT، او که 4 ډي کې مکمل نوم لیکي سچرډے. کال کې هم که چیرې 2 وایي خو 2020 کې فقط 21 لیکي، اخره کې پورا نه لیکي. او که 4 وایي انتخاب کړو 2021 کال ورته لیکي. صحیح. دا هغه سیټینګ دی چې اوس یې درته وایم. دلته دی ګوره زه درته اوس شارټ ډیټ نه مطلب لنډ تاریخ کې چې ګوره یو ډي یو ام 4 وای دی. دلته اگزامپل لاندې ورته ګورئ شارټ ډیټ. دې مطلب چې دی یو ډي چې شو ګوره 4مه ورځ ام مان چې دی 9مه میاشت 2021 کال دی. صحیح شو. ښه راځو یو ډي ګره اول ډي چې ما مخکې د ګوره هغه کې د تشریح کو په نوټ پیډ کې مې درته ټول تشریح کړی دی چې یو ډي نه مطلب چې فقط یو عدد درته ښیي 4مه ورځ 9مه میاشت یو ام دی که نه فقط 9 لیکي 9مه میاشت دی. او 4 وایي چې دی 2021 مکمل کال لیکي. که چېرې زه دلته ورته دا تغییر کړم زه ورته وایم چې نه په دې شکل نه په دې شکل ډي ام وای. اوس به څه شی وکړي دلته ګوره اوس دلته 2021 دی، دلته فقط دا 2021 پوره نه لیکي فقط 21 لیکي ځکه 2 وایي دی که نه. دلته اوکې کوه مې ګوره دا 4مه ورځ 9مه میاشت او 21م کال 2021 دې ځای نه ورته کولی شو. دا هم لانګ ډیټ ته راځو. دوهم لانګ ډیټ ته ګوره لانګ ډیټ دا دی دلته 4 ډي دی یو ډي دی 4 ام دی او 4 وای دی. مطلب څه 4 ډي نه مطلب دا چې مکمل ورځ را ښکاره کوي. یو ډي چې دی یو ډي چې دی فقط اول تاریخ یو تاریخ ته انتخاب کوي. او 4 ام چې دی مکمل میاشت نوم راته لیکي او 4 وای مکمل کال نوم راته لیکي. صحیح. لکه په دې شکل لانګ ډیټ کې دلته لینګویج موږ ته چینج کړی دی. دلته لینګویج هغه دی. همدارنګه ټایم هم موږ تاسو کولی شو. دلته ګوره ټایم دی شارټ ټایم چې دی HMM دی. دا دلته ورته کولی شو چې دا چینج کړو. او فرست ډے اف ویک همدارنګه د ورځو لومړۍ ورځ دا ورته مونږ چینجولی شو. دلته مونږ ورته څه کوو صحیح شو. دلته لینګویج بدلو او دلته لینګویج موږ سره جوړ دی. ښه دلته ګوره 4 ام دی یو ډي دی او 4 وای دی. دې مطلب دا ګوره د میاشتې نوم ورته مکمل ولیکه، د ورځې نوم چې دی فقط یو عدد ولیکه او کال هم مکمل ولیکه. تاسو راشئ ګورئ ورته لاندې دوهم ته راځئ لانګ ډیټ ته. لانګ ډیټ کې تغییرات ته ګورئ کلیک مې چې کوه ګوره د میاشتې نوم مکمل جولای میاشت دی. صحیح شو. میاشت ډیټ چې دی فقط 4مه ورځ ده. صحیح شو. کال چې دی 4 وای دی که ما مخکې دوی 4 وای نه مطلب مکمل کال مکمل ورته ولیکه 2021. که چېرې دا زه تغییر کړم زه ورته وایم چې نه داسې راته ولیکه چې د ورځ چې دی یو ورځ راته اول ورځ فقط یو عدد ولیکه او کال او میاشت ته پوره ولیکه. بیرته ده اول کې راته ورځ ولیکه 4مه ورځ دی میاشت مکمل جولای دی او 2021 دی. تغییر ټایم شارټ ټایم کولی شي دلته ورته چې اول ساعت کا بیا منټ کا او ټي ټي نه مطلب PM AM دی. وی دی او کلی نه وي کوي چې ضرور نه دی خو ته داسې انتخاب کوته ته AM PM دی نه وي. دا شارټ ټایم کې اته 15 دقیقې دی خو AM PM نشته. کوي چې ورسره دی دا ډبل ټي چې دا انتخاب کړه د AM PM ورته راغله. او همدارنګه لانګ ټایم چې دا هم دلته کولی شي هغې ته سیټینګ کولی شي. دلته ورته وایي چې مثال 8:15 دقیقې 40 سیکنډ دی. نو د دې لپاره ته غواړې چې څه وکړې دا AM ورسره وي او که نه زه ته چې دا دې ورسره نه وي اوکې که نشته ورسره ټي ټي ونه لري که دا AM ورسره نشته. که کوی چې نه ورسره وي دي دې ځای کې ورته انتخاب کړه ټي ټي. ګوره 0 8 مخکې مې درته وویل که نه چې 2 H شول 2 عدده لیکي درته 2 M شول ګوره 14 شو 0 8 سیکنډ شول په دې شکل لنډوي اوږدوي هغه دې ځای نه ورته ورکوي. همدارنګه د ورځې نوم چې دې کې مهم همدا و چې کولی شي دلته خپل سیټینګ ځان ته فارمیټ جوړ کړي. سره کوم څوک غواړي هماغسې جوړولی شي. ریجن
او بل موږ تاسو سره ډاکټر صاحبانو موږ تاسو سره بل آپشن چې مهم آپشن وي هغه موږ سره وینډوز موبایلټي سنټر دی. وینډوز موبایلټي سنټر په واسطه موږ کولی شو چې د کمپیوټر ځینې تغییرات تبدیلات له دې ځای ځان ته جوړ کړو. فرضاً زه وایم چې ډسپلی دغه د ډسپلی چې دغه کوم سکرین د دې رنګ کمول زیاتول ماته کم کړو یا زیات کړو. دې ځای ګوره سکرین تیار کېږي یا رڼا دې شي دا زیات شي کم دې شي. یو میوټ आवाज د سپیکر आवाज کم کړه یا زیات کړه. دې ځای نه متکمل شي. میوټ نه مطلب به بندې کړئ او دې چې نه زیات دی. بیټری بیلنس هم دې ځای نه هم جوړولی شي سره کم جوړ کړي تنظیم کړي. نور ډسپلی کنیکټډ دی خو دا کله چې موږ تاسو د پروجیکټر سره وصل کړی وي هغه تغیرات وشي. سینکرونایز چې دی هغه موږ تاسو بیا وروسته وایو چې د دې کوم تغیرات چې راولو هغه اپډیټ کېږي په اتومات په نیټورک کې. پروجیکټر که وصل وي هغه هم د دې ځای نه آف آن کولی شي. دا موبایلټي سنټر دی. بل آپشن موږ ته وینډوز فایروال دی. فایروال دیوار آتشي ورته ویلی شو. آتشي دیوار آتشي دا وظیفه فایروال دا دی چې دا زیات وخت په نیټورک استعمالیږي نیټورکینګ کې چې کله فایروال خوبي د فایروال دا دی چې کوشش وکړئ تاسو هر وخت چې کله کلیک ور باندې وکړئ فایروال آن ساتئ. آف کوئ مګر اوس آن دی. که چیرې دا تاسو آف کوئ انټرنیټ سره وصل وئ نو کمپیوټر ته وایرس راځي. یو دویم هکران کولی شي تاسو کمپیوټر ته داخل شي آنلاین. یو څوک کولی شي کمپیوټر ته داخل شي ستا ډیټا تا نه کاپي کړي او ستا کمپیوټر کې ډېر تغیرات راولي. نو فایروال دیوار آتشي ورته وایي چې د دې که دا آن وي هیڅوک نشي کولی هیکر نشي کولی ستا کمپیوټر ته داخل شي ستا کمپیوټر نه غلا وکړي څه وکړي کومه ډیټا غلا کړي. نو دا کوشش وکړئ چې هر وخت آف ساتئ آن ساتئ. چې دا اصل کې دغه موضوع د درس موضوع چې دی اصل کې دا په نیټورک پورې مربوط هم دی خو تاسو فقط دومره زده کړئ چې دې ځای نه فایروال اکثر وخت ګوره دا اوس آن دی ټرن آن. که چیرې آف کول بیا په کوم صورت کې آف کوئ ځینې وخت تاسو یو سافټویر انسټالوئ خو د مایکروسافټ یو دغه پالیسي دی چې کوم سافټویر تاسو انسټالوئ بعضې سافټویرونه لږ څه مشکل لري نه انسټالېږي آپشن تاسو ته یو میسیج درکوي چې مشکل لري هغه به تاسو فایروال آن وي. دا اجازه نه ورکوي ځینې سافټویرونه چې انسټال شي کمپیوټر خراب نشي. نو تاسو دا ورته آف کوئ. دا چې کله آف کړئ ورته نو بیا هغه سافټویر تاسو انسټالولی شي او نیټورک سره هم وصل کېدی شي. که چیرې دا آن وي بیا نو نیټورک سره وصل کېدی شي او نو سافټویر ځینې سافټویر انسټالولی نه شي. نو د هغې وخت دپاره آف کوئ چې کله سافټویر انسټال شو بېرته راځي دلته فایروال آن ساتئ. دا بېرته آن کوئ. د دې ځای څخه آن کول په دې ښه دي چې بعضې هیکران وایرسونه تاسو کمپیوټر ته په اسانۍ نه پرېږدي. یعنې دیوار آتشي چې ورته وایي د اور دیوال دی په شکل وظیفه اجرا کوي. بل د ټروبل شوټینګ. ټروبل مشکل ته وایي. ټروبل شوټینګ یعنې مشکل حل کول. ځینې وخت کمپیوټر کې تاسو مشکل پیدا کېږي ساوند کار نه کوي مثال بعضې ویډیوز نه پلی کېږي کوم مشکل نو هغه تاسو د ټروبل شوټینګ باندې کلیک کوئ دلته درته انتخاب کوي مشکل پروګرام کې دی نو دلته پروګرام ورته انتخاب کوي. که هارډویر کې مشکل وي هارډویر انتخاب کوي. که نیټورک کې مشکل وي نیټورک ورته انتخاب کوي. که سیسټم سیکیورټي امنیت مشکل وي هغه انتخابوئ. بعضې پروګرام کې مشکل ته ورباندې کلیک وکړه د سرچ کوي څه شي کې د مشکل دی. مثال زه ورته وایم چې پرنټ نه کېږي پرنټر کې مشکل دی ورکه نه پرنټوي کلیک ورباندې وکړه. چې کله د کلیک ورباندې وکړو دلته نیکسټ کړه. چې کله د نیکسټ کړو د خپله مشکل پیدا کوي د ټیک پرابلم هغه مشکل لټوي پیدا کوي چې پیدا کول حل کوي درته نتیجې درته وړاندې کوي. نو ټروبل شوټینګ وظیفه همدا ده چې ته هغه مشکل چې کمپیوټر کې لري دې ځای نه درته ورته انتخابوه چې هر پروګرام کې مشکل ولري درته انتخاب کړه فقط یو نیکسټ ووهه. هغه مشکل چې تر حده کمپیوټر تر وسه وي هغه درته حل کوي له دې ځای څخه کومه ستونزه چې ولري. ټروبل شوټینګ وظیفه همدغه ده. نو درس وخت پوره ډاکټر صاحبانو په همدې ځای زه درس ته پای نقطه کړم. راتلونکي په خیر نور درس وایو. نو خدای دې وکړي چې یو څه مو یاد شوي وي زده شوي مو وي. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ. چینل سبسکرایب کړئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.